الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د خوښې او ستاسو د فرمایشي قصې د محمود غزنوي سره. د محمود غزنوي دریم ټوک یا دریم پارټ دی، دریم قسط دی. او دو قسطونه که چا لاول نه کتلي نو برای مهرباني لاول هغه ځکه وګورئ چې بیا به په دې قسطونو باندې به بیا په دې قصه به تاسو نه پوهېږئ چې یاره دا د قصو بابا څه قصه کوي چې لګیا دی. نو لاول هغه دوه حصې ضرور وګورئ، چې کله هغه تاسو دوه حصې وګورئ د هغې نه بعد بیا دې دریم پارټ له بیا تاسو راتلی شئ. قصه به شروع کوو. د هغې نه مخکې زموږ سره ښایسته باچا د کراچۍ نه دی، تحسین الله د ابودابي نه، ماسټر نومان مظهر د جوردن نه، احمد او محمد او داود ماشومان دي، او صدیق استاد صاحب، اسدالله استاد صاحب او عصمت الله استاد صاحب دا د چوپریال د دانش پبلک سکول سره دي، استادان دي محترمه. او د دې نه وروسته یو بل تاسو ته خبره چې واتساپ کې هغه که تاسو خیال کړی یو نوی فیچر راغلی دی چې هغې کې یو چینل جوړیږي، هغه فالو کیږي هم، نو د هغې په ذریعه یو بل سره رابطه ډېر اسانه وي، او یا هغې کې څه خبره اتره شي یا د قصې نوی لینک شیر کول وغیره. بعضې ملګري داسې وایي چې یاره د چې کومه نوې ویډیو کې د هغې لینک موږ ته راولېږه، نو هر یو ملګري ته داسې بیا بیل بیل لینک لیږل یا داسې بیا به مشکله شي. خو هغه چینل که فرض که زما په خیال تاسو فالو کوئ، نو بیا که زه فرض که هغې کې لینک ورچومه چې کومې نوې قصه زه اپلوډ کومه یا څه چینل متعلق څه خبرې، نو هغه به صرف هغه زه یو ځای کې کوم، نو هغه به چې تاسو یې کله ګورئ ستاسو خوښه نو هغه به ټولو ته ځي. دغه د چینل دا لینک به زه په ډسکرپشن کې هم ورکړم، او که څوک په دغې نه پوهېږي نو هغه دې ما ته وټساپ باندې میسج وکړي، انشاءالله هغه ته به زه لینک ولېږم، نو هغه دې هلته فالو کړي، او د هغې نه بعد به د هرې نوې قصې لینک به هلته باقاعده میلاویږي، تاسو به د هغې نه دلته راتلی شئ او دغه شان. نو دغه د چینل باره کې خبره وروسته محمود غزنوي د تېرې قسط کې مونږ دا واورېدو چې یاره د هغه د پلار سره څه چلو شو، د مور سره څه چلو شو. د هغې نه بعد بیا دی د حاجي نصر په لاس ورغی. د حاجي نصر نه بیا کوم چې د بخارا ګورنر و الپتګین، د الپتګین په لاس و، هغه ته په ډېر په زور او ډېر په کوششونو هغه څه بیا د الپتګین سره نو بیا چې کله د دغې ملک چې کوم باچا عبدالملک هغه مړ شو، او د الپتګین دا خوښه وه چې دا کشر زوی د هغه باچا شو، هغه چې کوم د عبدالملک مشر زوی منصور، نو هغه په زور په تخت باندې قبضه ولګوله. نو بیا الپتګین چې کوم د سبکتګین سره دا منصوبه جوړه کړې وه چې یاره که فرض که منصور تخت په زور واخیست نو دا را چل به کوو، نو هغو په هغه خپله منصوبه عمل وکړو، منصور یې ګرفتار کړو، ولې چې ټول فوج د سبکتګین سره او د الپتګین سره په حمایت کې و. او د هغې نه بعد الپتګین چې کوم دی نو هغه مشر شو، او سبکتګین یې د امیر الامرا کو، مشر یې کړو، ټولو وزیرانو مشر یې کړو. بیا یو کال بعد الپتګین هم مړ شو، نو بیا د هغه زوی اسحاق چې کوم دی هغه باچا شو، خو د هغه ډېر نااهل او ظلم زیاتی هر څه ناانصافي د هغه په وخت کې بیا سیوا شو، نو بیا خلکو بیا سبکتګین ته فریاد وکړو، نو سبکتګین بیا هغه اسحاق چې کوم دی نو هغه معزول کړو، یعنې کوز یې کړو د تخت نه، هغه یې ګرفتار کړو، زندان ته یې ور واچو، او باقاعده په خپله د ملک سلطاني واخیسته، یعنې د ملک سلطان شو، باچا شو. او د الپتګین چې کومه لور وه هغه الپتګین سبکتګین ته واده کړې وه، او د هغې نه الله یو زوی ورکړی و چې هغې نوم هغو محمود ایښی. دا قصه ده ټوله د محمود په باره کې. نو راځو به د محمود غزنوي قصې له چې محمود غزنوي ځوان شوی دی. سبکتګین په خپل زوی محمود باندې هر قسمه خواري کړې وه، څنګه چې تاسو ته ما په تېر قسط کې وي، ګوډسواري شوه، شمشیرزني شوه یا تیغزني شوه، هر قسمه دغه شو، د نیزې او چې څه جنګي هنر و هغه یې ورته وښودلو، د اسونو هنر، د اسونو د ځغلولو هنر یې ورته وښودلو، د جنګ په چالونو، د جنګ په هنرونو، په هر څه باندې پوهه کړه، د سلطنت د ملک په چلولو، په هر هنر، هر قسمه قسم استاد یې ولې نیولی و، سره د دیني علومو او د دیني تعلیماتو. نو
محمود غزنوي ویلی کېږي چې داسې د نورو کوم چې شهزادګانې د باچا زامن یي د هغو په شان داسې ښایسته او داسې ښکلی او داسې د رنګ نه داسې تک سپین نه و، د رنګ نه داسې غنم رنګی شانته یو عام شکل انسان و، خو نور خوی بوی او په هغه کې چې کوم قابلیت و نو هغه د چا سره برابر نه و. نو سلطان محمود غزنوي تاسو ما ویلي چې د راجا جیپال سره د 15 کالو په عمر کې هغه خپل پلار بوتلی او د هغه سره جنګولی په جنګ کې. راجا جیپال اوس په دې تاریخ تاسو پوه کړم خلک د دې خبره نه نه خبر چې دا محمود غزنوي به ولې راتلو په دې هندوستان به حملې کولې د هغه څه کار په خپل غزني کې په خپل هغه ملک کې ولې نه کېناسته. مسله اصل کې داسې وه چې کوم دا راجا جیپال چې و دا د دغې وخت د هندوستان یا کوم دا بهارت چې و د دغې مهاراجا و. مهاراجان یعنې کوم راجاګانو ریاستونو لکه په هغه وخت کې په هندوستان کې چې کوم ریاستونو لکه زموږ د اسوات فرض کا یا داسې په هندوستان کې نور چې کوم ریاستونو لکه کالنجر او قنوج وغیره دغه یا دلی شو دا بیل بیل واړه واړه ریاستونه دا دغې نه مخکې خو ټول په یو ځای لکه دا متحد وو. نو د دغې راجاګانو چې کوم ریاست به د هغې مشر به راجا و او بیا چې د دې ټول بهارت چې کوم غټ مشر هغه مهاراجا و. نه دغه مهاراجا چې و جیپال دغه جیپال پړه کې دا خواهش و چې یاره او بلکې د دغې ټولو راجاګانو دا خواهش و چې یاره زمونږ د بهارت چې دی دا دې غټ شي دا د مها بهارت شي یعنې مها چې کوم دی نو هغو غټ ته وایي غټ ته وایي یو ډېر عظیم ته وایي چې دا بهارت چې زموږ دی دا مها بهارت شي دا نور هم غټ شي دا خور شي او د دې خورولو دپاره څه شی دوی دا خیال چې موږ په غزني قبضه وکړو په دغه خواوشا چې کوم ریاستونو په دې ټولو باندې قبضه وکړو او دا ټول راټینګ کړو دا رغه کړو او دا قبضه کړو او غزني ته خاص کر ولې توجه وه چې د دوی دا خیال و چې دا سبکتګین یا داسې کم سلطانان چې دي د دې نه دوی غټه خطره محسوسوله چې دا ډېر د دین او د اسلام ډېر کلک پیروکار دي او د دیو د وجې موږ ته خطرات او مسلات پیښېدی شي. د دې نه علاوه چې کوم عرب ممالک وو یا نور مسلم ممالک وو نو د هغې نه دیو ته داسې خبرونه راغلي وو چې هغه د عیسایانو په ذریعې د پیسو د لالچ د زن یعنې د ښځې زنانه او داسې د نورو مختلفو عیاشیانو او لالچونو په ذریعه عیسایانو پکې دغه ورچولي دي د هغې د لاسه هغه عرب ممالک چې دي یا ریاستونه چې د مسلمانانو هغه یو بل کې خلاف شوي دي. خو صرف دغه د غزني یا دغه د افغانستان چې کوم اوسنی دی داسې یو څو مخصوص ځایونه چې په هغې کې د مسلمانانو ته هغه ډېر په زور کې ډېر کلک و نو د دې مهاراجا جیپال او د دې هندوانو د دې خلکو دا خیال و چې لاول دا ملک قبضه کول غواړي چې دا مونږ قبضه کړو دا نور مونږ ته بیا اسان دی دوی داسې اوچت خیال و. نو د دوی دغه سوچ و په دغه سوچ باندې د سبکتګین په وخت کې چې کله محمود غزنوي د 15 کالو راجا جیپال په غزني باندې حمله کړې وه او د هغه ځای نه یې ماته خوړلې وه او په تندي لګېدلی او دغه خبر چې پړ مخ راغورځېدلی او داسې ماته یې خوړلې وه راتښتېدلی. اوس چې موږ کوم ځای نه قصه شروع کوو په دې ځای کې بیا راجا جیپال چې دی نو هغه بیا حمله کړې ده او سبکتګین سره د خپلو لښکر ورغلی د هغه سره یې مقابله کړې وه. لښکر د سبکتګین د راجا جیپال د لښکر نه 3-4 چونده کم یعنې د راجا جیپال د هندوانو لښکر د هغه نه 4-5 چونده ترې هغه سیوا لوی لښکر و کافر لښکر خو بیا هم د سبکتګین لښکر د هغه سره هغه عمل کړی د محمود غزنوي د لښکر د هغه سره هغه عمل کړی چې هغه په تیښته کې هم د هغو نه دومره یې ترې وهلي او دومره یې دڼیا کړي چې هغه خبره چې لږ غوندې کې چې بچي وتلي وو د سره د راجا جیپاله نور ټول په څه په تیښته کې وجلي څه په جنګ کې وجلي څه په یو شی او دومره مالي غنیمت ته راټول شوی چې 20 ورځې هغه په آسونو او په دغه څیزونو باندې راچلولی کېده هغه مالي غنیمت نه ختمېده دومره سامان ترې پاتې شوی. نه دغه راجا جیپال په دغه دویم ځل هم ماتې وخوړه او وتښتېده د غزني نه وتښتېده. دې خوا محمود غزنوي پړه کې یو خواهش راوچت شو د خپلې مور ته هغه خبره وکړه د خپلې مور ته وی چې مور زه ځان له په دې غزني کې په دې پلانکي ځای کې ځان له یو باغ جوړول غواړم په باغ کې ځان له یو کور پکې جوړوم ښکلی کور پکې ځان له جوړوم.
نو دې مور ورته وویل چې بچیه ستا د باغ جوړول دي راته د کور جوړول دي. وایي چې وایي چې بس ته بېغمه شه د دغې حکم به زه ورکړم او د دغې آډر به زه ورکړم دا به زه تاله جوړه کړم. او بس بیا خاموش وشو په سترګو کې اوښکې رالې. دی چې خاموش او سترګو کې اوښکې رالو نو دې زوی یعنې محمود ترې تپوس وکړو چې مورې تا ولې داسې چل وکړو ما له خو دې د کور اجازت راکړه خو بیا دې د خفګان اظهار وکړو خفه شوې دا ولې. هغې ورته وویل چې په کور او په باغ په جوړولو زما ته څه اعتراض نشته دا څه بده خبره نه ده ته د یو سلطان زوی یعنې یو شهزاده دا تا ته څه ګران کار هم نه دی دا تا ته اسان دی دا تا ته میسر دی څه مشکلات هم نشته څه بده خبره هم نه ده خو څنګه چې زما ارمان او څنګه چې ستا د نیا ارمان یعنې ستا د پلار د مور او ما داسې یو خوب لیدلی چې داسې یو عظیم مرد مجاهد او یو داسې باطل شکن یعنې باطل ختموونکی زما بچی به یو داسې ځوان به او بیا زما خوب هله رښتیا شو چې ستا پلار ستا د پیدا کېدو نه لږ وخت مخکې هغه خوب ولیدو چې یاره په کمره کې یو بوټی راوټوکېده او هغه بوټی غټېده چې کمرې چتې وشله غټېده دومره خور شو چې نیمه دنیا باندې سوری و. د هغه نه بعد بیا ته وشوې نو زموږ دغه ارمان او دغه په رښتیا شو. نو اوس زما تا چې د دې کور او د باغ خبره دا وکړه نو زما په زړه کې شک راغی زه شکمنه شوم چې هسې نه ته د دنیا په ښکلا او په عیش او آرام پسې ورپسې شي او په دې نشو تماشو شو هسې نه ستا نه خپل مقصد هېر شي هسې نه ته په دې ښکلا باندې شي او په دې باغونو په دې کورونو شي ستا نه هغه لار پاتې شي. محمود ورته ویلي چې نه مورې دا خو هسې د تفریح او د دغه دپاره زما په اړه کې هسې یو خواهش راوچت شوی دی نور زما چې کوم مقصد دی کوم دغه لپاره زه تا او پلار را لوی کړم هغه زما نه نشي پاتې کېدی. لنډه دا چې د ده دپاره دغه محل یا دغه کور غونده کې چې دی دغه جوړولو باندې ملازمان ولګېده قابل ملازمان او خلک پکې راله او دغه باغ باندې تیاري شروع شو په لنډ وخت کې دغه باغ او دغه شین او سرسبز باغ چې دی دغه تیار شو او دغه وړوکی شانتې کور چې کوم هغه ورته کور یې هغه هم تیار شو. پلار یې چې راغی سبکتګین نو دې بچي ورته ویې دی محمود ورته ویې چې بابا ته راځه زه تا ته خپل کور وښیم خپل باغ درته وښیم چې کوم ما ډېر په خواهش باندې په مینه باندې جوړ کړی دی. سبکتګین چې لاړو دغه کورنما محل یعنې کور خو ورته هغه وی خو یو وړوکی شانې محل و ډېر ښایسته حسین و جمیل ډېره خواري پرې کړه شوې وه د یو باغ په منځ کې او ګیر چاپېره د دا سرسبز او شاداب یعنې ښکلی تک شین باغ ته یو قسمه قسم بوټي ګلونه پکې دا د جوړ کړی دی. نو دې پلار یې چې دا باغ ولیدو نو د هغه مور په شان دا پلار یې پرې افسرده شو لږ خفه شو. نو د محمود د خپل پلار نه هم تپوس وکړو چې بابا ته ولې خفه شو نو پلار یې ورته هم وویل چې بچوړیه تا ته د خپلې مور خوب هم یاد دی او تا ته زما اصلیت هم پته ده زه ټیک دی چې یو سلطان یم د یو ملک باچا یم ما ته سلطاني میلاو شوې ده خو ګوره زما اصل حقیقت دا دی چې زه یو غلام یم زه په منډی کې یا په میله کې خرڅ شوی یم زه اخیستی شوی یم او د هغې نه بعد چې کوم دی نو دا په کوششونو محنتونو باندې او د الله په مهربانۍ باندې زه نن یو سلطان یم خو زه نن هم غلام یم او نن د څه شي غلام یم چې زه د پردي حق غلام یم زه د الله تعالی د حکم غلام یم او زمونږ یو میشن زمونږ یو مقصد یو منصوبه هغه دا وه چې زه او ته به زما نه بعد به تا ته دا منصوبه پاتې کېږي چې هره ته به د دین جنډه ځای په ځای ګرځئ د خپل ملک به حفاظت کې باطل به ختمې او دا ستا کارونه دي. او ګوره بچوړیه ته که باغونه جوړ کړې که ته محلونه جوړ کړې په دې باندې نوم نه جوړېږي او په دې باندې به تاسو یاد نه ساتي که ستا دا خبره چې ته نوم جوړی ته بادري وکړه توره وکړه په دین کې په تاریخ کې یو نوم جوړ کړه دا محلونه دا باغونه دا به ختم شي دا عمارتونه به دا به زمین بوس شي یعنې دا به په ځمکه باندې هوار شي خو د دې نوم به پاتې نه شي دا به څوک نه یادوي چې هغه په فلانکي ځای کې محمود غزنوي داسې یو عظیم الشان محل او ښکلی محل او باغ جوړ کړی ته په دین کې په تاریخ کې کارنامه وکړو په تاریخ کې چې ستا نوم یاد ژوندی. محمود غزنوي خپل پلار ته وویل چې بابا ټیک ده بس ته به نن نه بعد په دې باغ کې یا په دې محل کې ما ته ونیوي چې څنګه ستا او د مور خواهش دی په هغې به انشاءالله تعالی چې زه پوره رسېږم. نو ویلی کېږي چې دغه باغ شک مې راځي چې دغه به یا اوس په غزني کې نه دا چې د کوم افغانستان زموږ ملګري زموږ وروڼه دي
زموږ پښتانه وروڼه دي، نو هغو ته پته ده چې دغه د محمود غزنوي د لاس دغه باغ اوس شته او که نشته، خو داسې مې اورېدلي چې په دې کې ده کومه کور یا محل جوړ کړی څوک چې لوی عمر وشو، د 1000 کالو نه سیوا وشو، ځکه چې هغه 900 کمه عیسوي وه، ما دلته ځان سره لیکلې وه، زما نه غیبه شوې ده، په هغې کې د الپتګینو حکومت و، د هغه وخت نه دا کیسه را روانه ده که نه، نو 1000 کالو نه سیوا شوي دي، نو 1000 کاله خو ډېر لوی عمر دی، د دنیا مخ پکې بدلېږي. نو هغه محل عمارت خو به نه و، د باغ راته پته نشته. نو خو د سبکتګین یعنې د محمود د پلار د خبرې د محمود غزنوي نوم اوس هم په تاریخ کې ژوندی دی. په قسمه قسم څوک یې په بت شکن یادوي، څوک یې په باطل شکن یادوي، څوک یې په مرد مجاهد یادوي، محمود غزنوي باندې څوک یادوي، په قسمه قسم نومونه یادېږي، او چې څوک یې یادوي نو مخې ته یې بس داسې یو بهادر یو تکړه ځوان راځي مخې ته، او چې داسې په خوف او په دهشت سره رواني، په لاس کې ورسره توره یې په اسپه باندې رواني، او غیر چاپېره د هغه د یرې نه چې کوم کافر دي او کوم هندوان دي د هغه د یرې نه لړزېږي او تښتي یو بل طرف ته، دومره تېرېږي چې دا خبر زموږ د پښتنو متل دی چې هندوانو به پې خپل ماشومان یرول چې غلی شه اوس به محمود راشي، دومره د هغو په زړونو کې دهشت او یره غورځېدلې وه. نو راځو به د جیپال مهاراجا جیپال چې هغه د سبکتګین د لاسه او د محمود د لاسه ماتې وخوړه، او داسې زبردسته ماتې وخوړه چې د هغې هېڅ شان مالي تاوان خو مالي تاوان شو، او جاني تاوان پکې دومره بهتر څه وشو چې تباهي وله وکړه، بیړۍ وله غرقه کړه. علاوه د یو څو جنګي قیدیانو نه چې کوم د مسلمانانو نه هغه په څه چل ول باندې نیوی شوي، هغه قیدیانو چې هغو دیو په یو ځای کې ډیره اچولې وه، او خپل ځان ته بوتان موتان د خپلو پنډتانو په وینا باندې ایښي وو، هغه خپل د هغو هغه پوجا وغیره د که څه شی دی هغه یې کوو، چې یاره موږ د خپل خدای ته سوال وکړو او دا عبادت وکړو چې د دې نه بعد موږ په غزني باندې فتح ومومو، غزني موږ فتح وکړو د هغې دپاره. او په دې کې په دغه د مسلمانانو دغه یو لښکر پې حمله وکړه ناګهانه د شپې، او دوی له داسې یو زبردست نقصان یې وله ورکړو چې بیړۍ وله غرقه کړه، ملا یې وله ماته کړه. نو په دغه کې څه مسلمانان پکې شهیدان شو او څه پکې ونیوی شو، او څه چې کوم دی نو زیاتر هغو چې کوم دی نو خپل کاروایي وکړه او بیا واپس لاړو، څه لږ ډېر پکې یو څو دانې پکې قیدیان شوي. نو راجا جیپال چې کوم دی دغه یو څو دانې قیدیان د هغه سره و، په هغې کې د ذکر وړ چې دي نو هغه یو قاسم بلخي او بل نظام اوریزي، دا نومونه ما ځان سره لیکلي ما زما نه هېر کېږي، ولې چې داسې د ذکر وړ نومونه نو پکار دا چې د هغې ذکر وکړی شي. نو قاسم بلخي او نظام اوریزي د سبکتګین د لښکر اهم کماندارانو، مشران کمانډرانو او بهادر کسانو، دوی یو داسې زبردست حمله کړې وه چې د مهاراجا جیپال د لښکر د ملا تیرې مات کړه، او د هغې نه بعد چې بیا کله سبکتګین په دوی حمله وکړه نو بس بقایا چې کوم څه لږ ډېر پاتې وو نو هغه په خپو کې ومږل. نو راجا جیپال چې کوم دی هغه پېښور ته راغی، ولې چې دا ټوله علاقه مخکې خو هندوستان و که نه، بر صغیر پاک و هند چې به یې ورته وي دا هغه، نو په دې ټولو باندې د دغه هندوانو حکومت و. جیپال چې کله پېښور ته راغی، په پېښور کې د ده لپاره چې کوم مخصوص محل و دی هغې ته لاړ، او دی په غوسه کې هم دی، په خفګان کې هم دی، په غوسه کې داسې دی چې د دې خولې نه دوړې خېژي سمې، او د دې سترګو نه یې پته لګي چې یاره سړی غوسه دی او هم په دغه کې دی، په خفګان کې دی. دی چې کله خپل محل ته لاړ، خپل ځای ته لاړ، په خپل مخصوص ځای کې کېناسته، او د دا دوړې خېژي دا برباد یې و چې څه شو هغه پنډتان، او شا به یې په فورن کې دا پنډتان ماله راول، او دې پنډتانو خو ما ته ویلي چې یاره دا خو ډېره ښکلې موخه هغه پنډتان د هندوانو ته ډېر ښکلې خبره کوي، ښه موقع ته شوب ګړي، او چې دا خو ډېره شوب ګړي ده، یعنې ډېره ښکلې موقع ده، ښه ورځ ده، او ته په دغه ورځ لاړ شه او په غزني باندې حمله وکړه او ته به فتح ومومي، او موږ د ستورو جوړ توړ کړی ده او حساب کتاب موږ کړی دی، او دغه ورځ چې موږ راایستې او ته لاړ شې. نو دی په دې باندې ډېر زیات غوسه و چې یاره ما ته دغه پنډتانو د ستورو حساب کتاب کړی او دغه جوړ توړ یې کړی، او ما ته ویلي چې یاره دغه ښکلې ګړۍ ده، ښکلې موقع ده، او ته په افغانستان باندې حمله وکړه، په غزني باندې حمله وکړه، بخښنه غواړم، او غزني به ته قبضه کړې او دغه سبکتګین له به ته شکست ورکړې، خپل زوړ د شکست بدله به ترې والې، او بس ته پرې ورځه. او دی چې کله لاړ نو ده د هغه شته نه زیاتې په
دغه باندې په ذلت باندې شکست وخوړ او راوتښتېد. نو دی په دې ډېر زیات غوسه و. کله چې دغه دوه پنډتان راغله د شاته ولاړ و، خو دی غوسه او دا برباد یو خوا تلو بل خوا ته دا لاسونه یې دا سوکونه یې دې لاس له را اچول چې که اته نوه پنډتان راغلي. دا پنډتان راغله نو ده هغو ته ډېر په قهر په نظر سره وکاته، ویې دا اوس ستاسو هغه حساب کتاب دا څنګه چل دی؟ هغه ورته وایي چې یاره جي راجا جي موږ خو حساب کتاب کړی او دغه ډېره ښکلې موږ ښکلې ګړۍ وه، ښکلی ساعت و او ډېر ښه حساب ته موږ راویستو. خو اوس پته نه لګي کیدای شي ستوري به د یو بل سره جنګېدلي، ستورو ټکراو به شوی او حساب کتاب کیدای شي وروسته که بدل شوی او موږ به ته موږ لږ مهلت راکړه چې موږ بیا حساب راوباسو. هغه چې نه تاسو څنګه مهلت درکړم حساب راوباسئ؟ هلته مسلمانان چې دي نو خو دا حسابونه کتابونه نه راوباسي، هغه خو پکې دا ښکلې ګړۍ نه ګوري، هغه خو ډایرک حمله کوي خو د سړي بیړه غر کوي. زما خو دا خیال دی چې د مسلمانانو دا خدای چې دی نو دا رښتیا دی، ځکه چې د هغو پې دومره یقین دی او زموږ دا خدای چې دی نو دا ماته دروغجن ښکاري. هغه هندوانو چې کوم دی نو خپلو غوږونو لاس وړ ده ته باچا ته وایي چې توبه 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 باچا یا راجا صاحب دا څه شوی، دا ته څنګه خبرې کوې او توبه وباسه او زموږ مذهب چې دی دا خو ډېر غټ مذهب دی، دا خو صحیح مذهب دی او سچا مذهب دی، یعنی رښتونی مذهب دی، ته دا خبرې مه کوه. نو دی ورته ووایي چې دا زموږ دا رښتونی مذهب دی او زه د دې خپل مذهب د خورولو دپاره او د دې د ترقۍ دپاره زه لاړم او په دغه خلکو مې حمله وکړه. نو زما چې کوم دا خدایان دي، زما چې دا کوم دیوتاګان دي، نو دیو زما مدد ولې نه کوو؟ دوی ولې زما د مدد دپاره نه راتلل؟ او چې کوم بوتان ما ځان سره وړي ستاسو په وینا چې یاره دغه بوتان تاسو یوسئ او هلته به د جنګ نه مخکې ځان ته کښېږدئ، د هغې پوجا وغیره به وکړئ، یعنې د هغې عبادت به وکړئ، بیا به حمله وکړئ. هغه بوتان خو چې مونږ خبرېدو هغه بوتان زموږ نه مخکې د مسلمانانو د آسونو په خپو کې کڼ کپر پراته وو، دا څنګه چل؟ دوی ورته وایي چې نه ته لږ صبر وکړه، ته مو لږ مهلت راکړه که نه موږ لږ حساب کتاب وکړو. دوی د باچا به د راجا به پرې رانوري کول او دوی به دې خوا په شاته تښتېده او مهلت به یې غوښته، ولې چې د دوی سره جواب نه. مونږ د هندوانو په مذهب کې غټه یو رانګ نمبر چې دی، یو دروغ چې دی، یو ګوته چې کوم ده هغه پکې دغه پنډتان دي. دې پنډتانو د خپل هندوان داسې په یو څو خبرو په مذهبي خبرو کې داسې رانیولي، داسې راګیر کړي چې دوی خوځېدو ته نه پرېږدي. په دې قصه کې به دې ناول کې به مخکې تاسو ته مخې ته راشي د دې پنډتانو پکې غټ کردار دی چې دوی د خپل عوام د خپل خلک څنګه ګمراه کړي، د خپل ذهني او د خپل شهوت او د خپل تسکین لپاره دا خلک یې څنګه په بده یې اړولی او داسې خبرې ورته دې ذهن ته اچولي چې هغه خلک پرې داسې په پټو سترګو یقین کوي. هغه خلک ته بله لار نه ویني، خو چې هغه پنډت ورته څه ووایي نو بلکل ټیک دی. زموږ په مسلمانانو کې که نن سبا کوم مولا داسې معمولي دي چې هغه خو دې خو خبره وکړي، نو هر سړی ماشاءالله نن سبا تعلیم یې کړی دی، د دین څه نه څه علم دغه ورسره وي، نو هغه زر خپل تحقیق شروع کړي، زر یو مولا وګوري، بل مولا وګوري، د یو نه تپوس وکړي، د بل نه تپوس وکړي، نو ډایرکټ په هغه مولا اټکېږي، تا دا پلانکۍ خبره غلطه کړله. حالانکې که خبر یي او که نه یي، خو په هغه باندې به ټک ضرور کوي چې نه تا دا خبره غلطه کړله. نو هغه مولوي صاحب چې دی نو هغه به د خپلې خبرې وضاحت کوي، که غلطه یې کړي او که صحیح کړي، نو خبرې وضاحت به کوي، بیا پرې خلک پوه کوي. دلته داسې حال دی او هغه دا پنډتان صاحبان چې دي نو دوی دغه خلک دومره کلک نیولي چې هغه په هغه پنډت باندې ټک هم نشي کولی. ټک پې ځکه نه کوي چې هغه دومره یېرولي چې د دین نه یې بیا بهر کوي او د هر څه نه یې بیا بهر کوي او بیا یې وله بیړه غر کوي، نو هغه دومره یېرېږي چې هغه خولې نه چرینګ نشي راویستی. نو دغه پنډتان چې دي دوی د راجا جیپال له داسې ځای جوړ کړی و چې مړه بس ته ورځه یو ګړیچ دې پاسوه بس غزني ستا دی او بیا هلته شی وران شو. هغه خو راجا و نو هغه خو ترې تپوس کولی شو، هغه خو پرې ټک کولی شو. نو دلته بیا د دوی سره جواب نه و، ځکه چې دوی خواصې بوس باد کړي وو، دوی خواصې بوس باد کړي وو، هسې ستوري موري جنګولي، نو دا خو د ستورو شی خو نه دی. نو دوی به په شا تښتېده او دوی به بیا مهلت غوښتو چې ته موږ له مهلت راکړه، ته موږ له ټایم راکړه، موږ بیا حساب کوو. ده ورته ویې چې ښه تاسو بیا حساب کوئ، لږ صبر وکړئ، زه لاول دغه چې کوم مسلمانان قیدیان دي زه دا راغواړم، زه دا ستاسو د مخکې نه دیو نه تپوس کوم چې دیو څه چل کوي، دیو حساب کتاب کوي که دیو دا لازمه د اډر ورکو یې به فوراً کې هغه دوه کمانداران چې دي هغه دې حاضر کړی شي. چې لږ ساعت وشو اوس دا شړنګار جوړ دی، یو دوه قیدیان په بیړو کې تړلي روان دي، لاسونو ته هتکړۍ دي، خپو ته بیړۍ دي او اوس ګیر چاپېره ته سپایان دي او روان دي، خو
خو دا دوه قیدیان داسې په شان او په روب او په دبدبه کې را روان دي، ته به وایې چې دوی ته دا شاهي پروتوکول میلاو شوی دی، دوی چېرته چکر له روان دي او نه پکې یره ترهه شته، نه څه پروا شته، نه څه غم فکر شته، ښه په سور کې ښه په طبیعت. دغه چې کوم دی دغه نظام اوریزي او قاسم بلخي چې کوم تاسو ته ما ووي چې د سبکتګین سلطان سبکتګین د لښکر دوه ډېر اهم کمانداران وو. دغه کمانداران چې کله راغله د راجا جیپال مخې ته ودرولی شو. راجا جیپال د دوی نه تپوس وکړي، بلکې د دوی خو زبانونه بدل نو ویلی کېږي چې د دې راجا جیپال سره یو ترجمان و، یعنی هغه د غزني په ژبه پوهېدو، د دغه خلکو په ژبه پوهېدو او د هندوانو یعنی د هندوستان په ژبه هم پوهېده. نو دی ترجمان و، یعنی د هغو خبرې به یې یو ته ترجمه کولې او د بل خبرې به یې بل ته ترجمه کولې. نو د دغه ترجمان په ذریعه جیپال د دغه نظام اوریدي نه تپوس وکړو چې ښه ته ماته دا ووایه چې آیا تاسو چې کله حمله کوئ، کله جنګ کوئ که نه، نو تاسو څه حساب کتاب کوئ په خپلو ملایانو باندې، څه په جوتیشیانو باندې، څه علم نجوم باندې څه حساب کتاب کوئ چې یاره پلانکۍ ورځ به ښې، پلانکۍ به بدې، پلانکۍ ورځ به ښې. نظام اوریدي ورته وایي چې نه، موږ له صرف د خپل سلطان حکم دی، اډر دی چې هغه موږ ته اډر وکړو، حکم وکړو، نو دا زموږ مقدسه فریضه ده، جهاد دی او د دین فریضه ده او د خپل ملک حفاظت دی. نو په دې کې موږ بیا ورځ او شپه نه ګورو، ښه ورځ او بده ورځ بیا په دې کې نه وي، موږ بیا خپله حمله کوو. راجا جیپال اریان شو، خپلو پنډتانو ته بد بد وکاته. بیا ورته وایي چې ښه تاسو څنګه، لکه تاسو ته خو ښه پته وه چې زموږ دا لښکر دومره زیات دی، دومره غټ دی، او تاسو خو ماته پته ده چې چند یو څو کسان وې، تاسو ښه وړوکی ونې کې لښکر او تاسو داسې په بهادرۍ سره حمله وکړو، دا څنګه تاسو یریدئ نه، په رړه کې ستاسو څه یره نه وه چې دومره غټ لښکر باندې به موږ څنګه ورکړو؟ دې نظام اوریزي موسکی شو ځان سره، ده ته ویې چې نه، زموږ په لښکر باندې څه حساب نه وي، موږ چې کله هم د الله په لار کې، د دین په لار کې، د جهاد په لار کې راوځو، نو زموږ بیا دا غم نه چې موږ په 10 ورلو، که په 2 ورلو، که په 3 ورلو او زموږ به پکې سر کټ شي، زموږ پکې دا غم نه چې سر به کټ شي، زموږ بیا ځان خپل الله ته حواله کړی، خپل جهاد ته موږ پر سر بخلی، که پر سر پکې کټ شو، دغه هم د خوشحالۍ خبره ده، د شهادت خبر دی، اوچته مرتبه ده، دغه خوشنصیبه انسان ته دغه میلاوي. نو دغه وجه ده چې زموږ دغه پروا نه وي، موږ پرې ورځو بیا او زموږ په اړه کې یرې مرې دا پکې بیا نه وي. راجا جیپال باندې غونی راضیک شو او حیران شو چې یاره دا څه نمونه مخلوق دی. بیا ورته ووایي چې ښه ته ماته دا خبره وکړه چې لکه تاسو ته څنګه پته ولګېده چې زموږ دا لښکر په غزني باندې حمله کوي لګیا دی او موږ له حمله کړې نه وه، موږ یې لږ در نږدې شو او تاسو الټه په موږ حمله وکړه او د دومره وړوکي لښکر سره تاسو زموږ دومره غټ لښکر چې کوم دی نو هغه کاپیا کاپیا کو تاسو لکه د بوسو په شان دې باد کړه او دا څنګه تاسو دا چل وکړو؟ دا نظام اوریزي یو ځل بیا موسکی شو او ده ته یې ویې چې لږ ساعت غلی شو، بیا ورته ویې چې نه دا زه تا ته نشم ویلی، دا یو ډېر غټ راز دی، دا زه هم تا ته نشم ویلی او زما دا کوم ملګری چې دی قاسم بلخي دی هم تا ته نشي ویلی. ښه که ته ستا دا خیال وي چې یاره موږ قتل کړي یا موږ ټوټې ټوټې کړي، زموږ سره که ته څه عمل کوې خو دا یو ډېر غټ راز دی، دا موږ تا ته نشو ویلی. د راجا جیپال غوږونه سره شو، غوسه والا هم ورله او په دې مغزو کې یو ټنګ پرېوت د راز ده چې یاره دا خو څه اهم راز شته، د دوی خبره صحیح ده. دا قیدیان بیا ولېږل او دې خپلو پنډتانو ته بیا ډېر په غوسه او ډېر په قهر وکاته. پنډتانو ته هغه شان ورته ووایي چې پنډتانو ورته وایي چې یاره دې راجا جیپال ته تپوس وکړو چې دا څه راز دی، دا راز ماته ووایه. نو دې نظام اوریزي ورته ووایي چې یاره دا راز به موږ تا ته هله ویلی شو چې ته مسلمان شي، که ته مسلمان شي دا راز به موږ تا ته ووایو، چې ته داسې هندو یې نو دا راز موږ تا ته نه وایو. نو دغه پنډتانو هندوانو زر زر خپل غوږونه له لاسه یوړل چې کله دا قیدیان لاړل نو د خپل راجا ته یې ویل چې یاره راجا صاحب دا مسلمانان چې دا ډېر چالباز دي او د دوی نه ځان ساته، دا ډېر نیچ خلک دی او دا پلانکی خلک دی، د دوی نه ځان ساته، دا ناپاکه خلک دی، دا د هغو په دین کې هغو داسې خبرې کوي، د دوی نه ځان ساته او د دې خبرو نه ځان ساته. بیا یې راجا ته ووایي چې ته بس ته موږ له مهلت راکړه، موږ حساب کتاب لګو، دا چل کوو دا چل کوو. باچا ورته ووایي چې بس ځئ، راجا ورته ووایي چې شا به مهلت ما تاسو درکړو، دوباره حساب کتاب کوو، جوړ توړ وکئ او زه د خپل شکست بدله چې کوم دی نو زه به بیا حلم. دلته د راجا جیپال د غصې
یو غټه وجه دا هم وه د هغه د داسې بې قابو کېدو یو غټه وجه دا هم وه چې د دغه راجاګانو د دغه خلکو دا قانون و د دغه وخت خلکو چې کوم یو مهاراجا چې دی هغه په جنګ کې د مخالف سره 2 پیرې ماتې وخوړه نو هغه به بیا د خپل مسند نه یعنې د خپلې باچایي د تخت نه به کوزېږي او بل کس به پې کښېني نو د دې راجا بل زوی و د هغه نوم انندپال نو د دې راجا په اړه کې دا غټه یاره وه چې یاره ما خو د نورو ریاستونو پوج را سره و یعنې د کالنجر او د ما چې څنګه تاسو ته وختي د قنوج او د ګوالیار او د دلي داسې یو څو پکې قابل ذکر ریاستونه دي چې د هغې نه دا پوج راټول کړی ځکه چې دغه خو متحد و یو غټه باچایي وه د هغې څه پوج خپل و څه د هغو دا یې راټول کړی دی بولی او جنګولی نو هغه خو هلته په خپو کې راښودی شوي او ختم شوي نو د ده سره غټه دغه 2 3 یېرې وې چې یاره یو خو به مې د باچایي د تخت نه څوک راکوز نه کړي هسې نه څوک راته ووایي چې یاره تا خو 2 پیرې ماتې وخوړه او ته اوس بس که او زما زوی چې کوم دی انندپال څنګه چې سبکتګین خپل د محمود غزنوي تربیت کو داسې ده د خپل زوی انندپال هم تربیت کو خو انندپال چې و هغه ډېر نااهله او یو ډېر ناکام انسان و نو په هغه هم یقین نه و چې دی به دا راجا یا دا باچایي چې ده دا به کنټرول کړي نو د ده په اړه کې غټه یاره وه چې راسې نه دا باچایي زموږ د خاندانه زموږ د لاسه وځي او دا لاړه شي او هسې نه زما نه څوک دغه راجاګان زما نه تپوس وکړي چې یاره دم پوج خو تا لاړل په مسلمانانو دې حلال کو ته دې داسې رالې نو د دغه د وجې دی ډېر سخت په فکر ډېر زیات په غوسه کې دی لاړ لاهور ته روان شو په لاهور کې د دوی یو غټ مندر دی چې په هغې کې د دوی یو بوت لګېدلی دی د هغې بوت 4-5 یا لاسته لاسونه دي دغه څه ښځه ده د هغې بوت دی څه دیوي ده د هغې نه ګیر چاپېره دا مندر یې پاک کړی دی او دا پنډتان لګیا دي دا خوشبوګانې پکې یو خوا بل خوا لګولي دا لوګي پکې خیږي د عام کس نه علاوه بل څوک دغلته په دغه ورځ د داخلېدو د چا اجازت چاته نشته او 20 جنکۍ چې دي تقریبا ناواده کړي 20 جنکۍ ناواده کړي د دغه مندر په مخصوص لباس کې یو زیړ لباس کې دغه جنکۍ په قطارونو کې ولاړې دي او په لاس کې د هغوی چې کوم مخصوص هغه تال ورسره یې په هغې کې چراغ غونده کې یو خوشبو پکې خیږي دغه تالونه ورسره دي او په قطار کې په ترتیب ولاړې دي او دا ویښته یې په اوږو پراته دي دغه د مندر په وینځو باندې مشهور چې دا د مندر وینځې دي او ناواده کړي دي او دغه صرف مندر ته وخپي نو دغه ولاړې دي او په دې کې ناګهانه شور غوغا شو چې راجا صاحب راغی مهاراجا صاحب راغی دا پنډتان منډتان او ټول د هغه مخې له ورغله دا جنکۍ څه یو طرف ته ولاړې دي څه بل طرف ته ولاړې دي دا ګلونه پې ورشیندي لګیا دی او دا راجا چې دی نو هم غوسه دی او هم په فکر کې دی هم په یاره کې دی او دې مندر ته را روان دی دا ګلونه په ده باندې شیندلی کېږي خپل کسان وزیران مشیرانو سره هم دي دی چې څنګه راغی دننه راغی دې مندر ته خپل هغه حفاظت پوجا او خپل عبادت وغیره وکړو او دا ګنټیانې منټیانې وکړنګولې دا کړنګارې جوړلې چې په دې کې دغه کم مشر پنډت چې دی دغه پنډتان د دغه مندر دا ټول راجمع شوي دي دې مهاراجا د دغې پنډت نه تپوس وکړو چې یاره موږ خو ډېره سخته ماتې وخوړه او موږ چې د دې ځای نه تلو نو موږ حساب کتاب جوړ کړی و ښه ساعت پکې موږ راویستی و چې دا ولې چې دا اخر څه چلو شو چې زما دا دیوي او دیوتا چې کوم دا زما سره ولې ملګري نه دي دوی زما سره امداد ولې ونه کړ نو د پنډت سره خو جواب نه و چې په دې کې ناګهانه اسمان وګړځېد او اسمان ولې وګړځېد چې هر د وریځې راټولې شوې د باران موسم و داسې وریځه راټوله شوه چې تکه توره وریځه راټوله شوه او بیا اسمان وګړځېد او تکه توره تیاره شوه او باران راښکې شو یو تیزه سیلۍ پکې ګیر چاپېره کې باران راښکې شو خو سم په شړق باران راښکې شو دغه چې د کوم محل د مندر دا وینځې وي دا د ژرې نه لاړې دننه وتښتېدې او دغه چې کوم پنډت و ده لاړ بهر تماشه کړو هغه په یره کې داسې رپېږي او یو خبرې غوندې کې جوړه کړه او دې مهاراجا ته زر را پرېوته ده ته وایي چې مهاراجا توبې وباسه او ګوره دیوي هم خفه ده او دیوتا هم ډېر زیات خفه دی ډېر سخت په غوسه کې دی چې تاسو چې کوم بوتان زموږ د خدایانو هغه وړي
هلته هغه د مسلمانانو د آسونو په خپو کې ومږلی شو د هغو غټه بېعزتي شوې ده او غټ په هغې باندې د یو تا زموږ خفه دی او دا د اسمان دا ګړزا او دا تیز توپان او دا سیلی او دا چې دي نو دا د هغې ډېره زیاته غټه نښه ده. دا خبره چې راجا جیپال واورېده نو د هغه نه دا خبر هېرې شوې چې زما سره د دیوتا یا دیوي مدد ولې نه دی کړی. په هغه باندې ځانله ګړګوزې رالې ګړګوزې پرې رالې د یره نه په رپېدو شو. زر زر دې پنډت ته ووایي چې یاره اوس په څه کوو، اخر د دې حل څه دی چې یعنې دا خپل دیوي او دیوتا په څه راضي کوو. نو هغه ورته وایي چې یاره دا قرباني غواړي. دا ورته وایي چې د څه شي قرباني؟ وایي چې دا یو ناواده کړې جینۍ قرباني غواړي او هغه به ورته حلالول غواړي نو هله به دا خوشحالېږي. نو د فورا حکم وکړو د خپلو سپایانو ته چې کوم د دوی خواته ولاړ وي چې فورا لاړ شي او غیر چاپېره هر ځای کې چې کوم د مسلمانانو تاسو پیغله جینۍ مونده او ناواده کړي چې کومه ټوله ښکلې ښایسته هغه فورا کې راوله چې دلته خپل دیوتا ته حلاله کړو چې زموږ دیوتا خوشحاله شي. نو دا پنډت ورته فورا وویل چې نه باچا یا راجا صاحب د مسلمانانو نه دا به زموږ د خپل مذهب جینۍ به دې ته قربانول غواړي نو د هله به زموږ دیوتا خوشحالي شي، خپله قرباني به ورکول غواړي ځکه چې نقصان او کمی زموږ نه شوی دی. نو ده چې دا خبره واورېده نو فورا ده چې کومې غیر چاپېره هغه شل جینکۍ ولاړې وې کومې چې په نواده کړو مشهور وې د مندر وینځې چې وې کومې وې نو ده هغو کې فورا نظر دغه کوي چې بس بیا خو دا دې ولاړې په دې کې یو ښایسته جینۍ وګوره چې کومه له ټول نه ښایسته یو دا خو یو ډېر مقدسه فریضه ده او حلالوئ. د مهاراجا چې پکې غیر چاپېره نظر وچورلو نو یو جینۍ پکې ډېره ښکلې ښایسته وه دغه ډېره زیاته خوښه شوه. ډایرکټ پاڅېدو هغه یې د لاسه ونیو راووته او دغه ته یې ودرول هغه چې کوم د پنډتانو مشر هغه ته یې ودرول چې بس دا واله دا جینۍ پکې د ټولو نه ښکلې دا حلالوه فورا کې چې دیوي او دیوتا زموږ نه راضي شي. جو دا د قربانۍ دا خبره د حلالول دا خبره چې دغه جینۍ واورېدې نور واورېدو بس رنګونه یې زیړ شو او بیا رپې راغله دا خو اوس کار روان شو. نو دغې جینۍ دې راجا ته ووایي چې راجا صاحب دا خو ډېره یو مقدسه فریضه ده او خپل دیوي یا دیوتا ته قربانېده یا حلالېده دا خو ډېره د قسمت او د مهربانۍ خبره ده د خوش قسمتۍ خبره ده. خو په اصل کې مسله دا ده چې زه خو نواده کړې نه یم. دې راجا ورته په غوسه کې داسې وکتل چې ته نواده کړې نه یې نو ته بیا د محل وینځه څنګه یې. نو دا د هندوانو په دغه وخت کې د پنډتانو دغه قانون جوړ کړی چې د محل چې کومې وینځې یا ملازمانې نوکرانې دا به واده کړي به نه دا به ناواده کړي دغه کچه عمر جینکۍ به دغه د محل د دې مندر په خدمت کې دی ګرځي راګرځي. ولې چې د دوی دغه عقیده د دا مذهب دی چې دغه ناواده کړي جینۍ چې دوی ګناه نه یې کړی او دغه نه یې کړی دا پاکې او د دوی دوام قبلېږي د دوی لاس خپې هم پاکې نو دا د دوی څه عجیبه شان عقیده ده. دا هسې عقیده د هغو د پنډتانو داسې جوړه کړې وه. نو دا مهاراجا حیران شو چې ښه ته ناواده کړې نه نو ته په دا مندر کې څه ګورې. دې نورو پنډتانو ته چې ولګېده چې یاره زمونږ خو راز فاش کېږي بس د مشر پنډت فورا راودنګل او د مهاراجا ته وایي چې نه باچا سلامت داسې خبره نه ده دا ټولې دي دا ټولې به قربانول لپاره صحیح دي او دا ناواده کړي داسې خبره نه ده. او مسله اصل کې دا ده چې د دې دپاره یو خاص قسم جینۍ پکار ده د یو خاص عمر یو خاص نشانیانې دي په هغې کې نو هغه به زه په خپله ګورم او په قلاره ته صرف تا د اړنې اراده وکړه نو دغه هم پوره ده او زموږ دیوي دیوتا به اوس راضي شي او هغه خاص قسم جینۍ چې دا په دې جینکو کې نشته هغه به زه ګورم او زه به خصوصي راولم د هغې به په یو خاص مخصوص ځای کې به د هغې په پیو باندې په مختلف څیزونو باندې به هغې له غسل ورکړی کېږي هغه به ښکلي سنبالولی کېږي او ډېرې ورځې به د هغې خدمت کېږي د هغې نه بعد به هغه تعالی آشیرباد درکوي یعنې هغو چې په هغه سر لاس کېږدي چې زه بس اوس په ستا کار وشي نو د هغې نه بعد به هغه قربانېږي. نو مهاراجا چې دا خبره واورېده نو بیا یې چې ټیک ده په دې کې موسم هم لږ غونې کې روڼ شو معمولي غونې کې هغه ډېر سیلی ختم شو نری نری باران په ورېدو شروع شو. نو دا ماحول چې لږ برابر شو نو دې پنډت ورته اینی مهاراجا ماحول برابر شو نری نری باران شروع شو ګړهدار ختم شو سیلی ختم شو ګوره زموږ دیوتا چې دی نو ستا په دې اراده باندې لږ لږ راضي شو. مهاراجا وی چې بس زه ټیک ده زه خپل محل ته لاړم ته په فورا کې چې کوم دی نو د قربانۍ انتظام شروع کړ. مهاراجا چې څنګه لاړ نو دې پنډت دا بعضې خبرې پکې په دې قصه کې یا په دې کې داسې راځي چې
د حیا نه خلاف وي، خو زه به یې په څه کوشش په طریقه په داسې الفاظو کې ضرور تاسو ته ویم چې تاسو په دې قصې په صحیح خبره باندې پوهېږئ. او دغه وخت چې تاسو ته ما څنګه وویل چې کوم دغه پنډتانو د خپل جسماني تسکین دپاره او د دغې دپاره چې کوم دغه خلکو عقیده جوړه کړې چې تاسو په هغې پوه شئ او دا تاسو ظاهره شي چې زموږ دین ولې ډېر ښکلی دی، ولې ډېر پاک دی، ولې ډېر ښایسته دی، او ولې د هغه دین چې کوم دی نو هغه باطل دی او غلط دی. نو دغه مشر پنډت دغه جنکۍ ټولې په لینډ کې ودرولې او دوی باندې په قار قار ګرځېدو تلو راتلو. وی اوس تاسو ته پته ولګېده، اوس تاسو زموږ خبره معلوم شوه که نه، زموږ د هغه عمل تاسو ته اوس پته ولګېږي چې موږ ولې تاسو سره هغه عمل کوو چې که اوس فرض که تاسو نن ټولې ناواده کړي وې نو اوس په دغه مهاراجا تاسو نه یو سټ پرې کړی او موږ به پکې انکار هم نشو کولی او موږ به دنه پکې یو کس سټ پرې کړی او قرباني به یې شوه حلاله شوې به. اوس خو تاسو پوه شوئ که نه، هغه جنکو ټولو سرونه وخوځول چې بس یا هغو هم زما په خیال چې پنډت ته هم څه مهاراج وایي که څه شی ورته وایي چې او مهاراج بلکل موږ ستا په خبره پوه یو، تاسو چې څه کړي دي نو موږ په هغې خوشحاله یو راضي یو او څنګه خبره چې تاسو کوئ موږ پرې خوشحاله. نو دغه پنډت اوس دغه خپل مخصوص قسم قربانۍ دپاره به دغه جینۍ ګوري. پخوا اوسنۍ زما په خیال د هندو مذهب کې اوس ماته پته نشته چې دغه قربانیانې حلالول مشکله ده، ځکه چې اوس نور بین الاقوامي او د انساني حقوقو خبرې دومره سیوا شوي دي او دومره خلکو اواز اوچت کړی دی چې دغه به مشکله ده. زما په خیال د انسان قرباني به شک مې نه راځي، خو په هغه دور کې دغه پنډتانو دغه هندوانو دغې د دوی چې کوم د مذهبي پیشواګان دي دوی دومره دا خلک په مغزو کول دا خبره اچولې وي چې دوی پنډتانو به ووایي چې یاره د یو تا خبره د یوې خبره بس قرباني. نو هر هندو کورنۍ هر یو کورمې به د ځانه خپل لور قرباني ورکوله، د ځانه به وایي چې زما دا لور د پیغله ده او خاص کر پکې داسې چې پیغله او د کم عمر جینکۍ نو هغه عجزه به یې ورکړه او هغه به یې ورته قربان کړی او حلال یې کړو. داسې جهالت او داسې دغه په دغه وخت کې نو راجا جیپال په لاهور کې چې د هغه کوم خپل محل غټ هغې ته راغی، په هغې چې کوم هغه دربار شانتې ځای دی په هغې کې ناست و، ډېر زیات په غوسه کې دی او دی اوس په دې سوچ کې دی چې یاره زه به د دې مسلمانانو دا راز څنګه معلوموم. نو په دغې عقل ده ته چا ویلي چې ته داسې کار وکړه چې د دې مسلمانانو سره دغه قیدیانو سره ډېره غټه مهرباني ورسره شروع کړه، ډېره غټه مهرباني ورسره شروع کړه او ته بس دوی ته ازادي ورته ورکړه، خدمت وله شروع کړه، عیاشانې وله ورکړه، خوراکونه وله ورکړه، د دویونه به پخپله دوی دا ذهنونه واوړي، پخپله به دوی تا ته به راوسپړلی شي دغه غټ اهم راز چې دا به تا ته ووایي. نو دی چې کله په دې مندر کې په دغه وخت کې دی چې د دې محل نه تلو نو د خپلو نوکرانو ته حکم کړی چې یاره د دغې مسلمانان چې کوم قیدیان دي او پکې خاص کر دغه 2 کسان د دوی ډېر عظیم الشان خدمت وکړئ، قسمه قسم خوراکونه ورته کوي چې څه د دوی په ارمان یې هغه وله وکړئ. چې کله د روټۍ د خوراک ټیم شي نو نظام اورزي او قاسم بلخي دي خو په یو ځای کې نو دوی ته قسمه قسم خوراکونه داسې څیزونه میزونه ورته راوړي کېږي، بس دوی انکار وکړي. دوی ووایي چې یاره دا خوراک چا پخ کړی نو هغه ورته وایي دا خو زموږ د دې محل باورچي دی یعنې نانبهي د هغه پخ کړي، هغه چې هندو دی که مسلمان چې خو هندو دی. بس دوی چورلټ لاس اوچت کوي چې یاره که موږ چېرته د مسلمان د لاس پخ کړی خوراک چا راوړ خیر دی، که هغه د یو معمولي یو کمزوری خوراک دی موږ به هغه وخورو، خو د هندو د لاس دا سره کړي چرګان ګډان او دا پولون او دا قیمتي خوراکونه موږ نه خورو. دغه ملازمان مجبوره یې دغه محل دا کومه کوم کسان چې دوی مجبوره یې او دله بیا یو مسلمان باورچي یا ملازمي په دغه ځای کې په دغه محل کې د هغه باندې وله خوراک پوخ کړي او هغه خوراک چې کوم دی هغه مسلمان وله پخپله راوړي او کیدي ورته. نو چې په کم ټایم کې دغه باران وریږي په دغه ټایم کې د ملازم دا خوراک راولی کله چې د راجا جیپال په دې مندر کې ناست د یېرې رپېږي هغه پنډتانو د خپلې ناکامۍ او د خپل دغه د وجې یېرولی چې دا خو د یو تا خفه شوی دی. په دغه ټایم کې د مسلمان ملازم د 2 کسانو له خوراک راوړی، خوراک ورته کېږي
چې خوراک ورته څنګه کېږدي نو دوی ورته وایي چې ګوره خوشحالېږئ مه ګوره ښه چې ستاسو دونه ښه خدمت شروع دی. د دواړو کسانو یو بل ته داسې حیران وکاته او بیا هغه ته حیران وکاته. نو دې مسلمان ملازم ورته وایي چې تاسو ما ته مه ګورئ، تاسو په خوراک کې توجه ساتئ ځکه چې ګیر چاپېره بار ته سپیان ولاړ دي، هسې نه چې هغوی زما په خبرو پوه شي، ستاسو په خبرو پوه شي، تاسو په خوراک کې ځان مشغول ساتئ او خبرې به کوو. بیا ورته وایي چې دا راجا جیپال چې دی د دوی داسې خیال دی چې ستاسو ښه خدمت وکړي او ستاسو سمې عیاشیانې او چال بال د باندې وکړي او بیا ستاسو سره څه مخصوص راز چې دی څه دغه دی ستاسو نه څه په چل ول وباسل غواړي او که نه نو تاسو له به ډېر سختې سزاګانې او سخت تکلیفونه به تاسو ته میلاویږي. نو دا خبره چې د قاسم بلخي او نظام اوریدي واورېده نو بیا یو بل ته وکاته او حیران شو، خو په خپله ډوډۍ کې لګیا دي، مشغول دي. بیا ورته دې مسلمان ملازم وي چې تاسو زما نه دا تپوس مه کوئ چې زه څوک یم او زه دا خبرې تاسو ته ولیکم، خو تاسو به دا کار وکړئ چې ګوره تاسو به په خپله قدم په خپله کار باندې مثابت قدم اوسېږئ او تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو دا مهاراجا په دوکه کې وساتئ. آیا که تاسو سره څه راز وي او که څه راز نه وي ستاسو پورې خبره، هغه هم زه تاسو نه تپوس نه کوم. که تاسو سره څه راز وي او که تاسو سره راز نه وي تاسو دا راجا په تمه کې وساتئ او په دوکه کې وساتئ او په ده باندې لږ ځان ته دا ماحول لږ نرم کړئ، لږ پرې ماحول سس کړئ، نو بیا به زه تاسو د دې ځای نه فرار کوم، زه به تاسو د دې ځای غیبوم، تاسو به خلاصوم د دې ځای نه او بس د ځان خیال ساتئ. نو په دې ټایم کې د دې دغه خبرې وکړي. د دې ځای نه به تاسو ته اندازه کېږي چې د سبکتګین او بیا د محمود غزنوي چې کوم جاسوسي نظام و هغه څنګه هغه ډېر زیات کامیاب و په دغه حملو کې، په دغه فتحو کې د هغه د کامیابۍ ښکل یو په رازونو کې یو راز کم و د هغه جاسوسي نظام. نو دغه نظام اوریدي قاسم بلخي په دې خبره پوه شو. بل طرف ته یو بله دلچسپه خبره درته وکړمه چې کله چې دغې پنډتانو د خپل مهاراجا وویره او چېرې د یو تا خفه دی او دا چلو شو، دغه د کوم مندر دا وینځې چې وي دا د جرې نه رپېدې او دغه هم ځکه چې د هغو هم په مغزو کې د دغه پنډتانو ایښودې شوي خبرې وي، ټول هندوان یېرېده چې بس زموږ خو چې د یو تا خفه شوی ده دنیا ورانه شوه. په دغه علاقه کې ګیر چاپېره چې کوم مسلمانانو زمیندارانو هغه د خوشحالۍ نه ګډېدو، د ماشومان خوشحاله او په لارو کې منډې وهلې او خپلو مشرانو ته دا یو زیری غوندې کوي چې بابا یا مشره یا پلانکیا یا مورې باران راښکې شو، باران راغی او مزې دي. ولې چې په دغه علاقه کې د یوې میاشتې نه باران نه و شوی او وخت و د کر کروندې نو چې دغه باران راښکې شو او دغه سیلۍ او دغه طوفان پکې راغی نو چې کوم مسلمانانو هغه ورته سم خوشحاله وو چې ځه باران به اوس وشي، ځمکه به لمده شي، موږ به پټي وکړو او هغه خو هندوان چې دی هغه د دغې ګړز ګړوز او د دغې باران نه دومره یېرېده چې هغه وایي چې دا په موږ عذاب. دغه یو اسمانو نو د یو طرف ته د یو مذهب والا دپاره رحمت او د بل مذهب والا دپاره عذاب. دا ډېره ناشنا خبره. نو د دغې خبرو نه بعد او د دغې مندر د تلو نه بعد چې کله مهاراجا چې کوم دی په خپل دربار کې ناست و نو دغه دواړه کسان یې راوغوښته، کمانداران یې راوغوښته، ځان سره یې کېنول او دوی ته ویې چې ګوره ستاسو چې دا کوم یو اهم جنګي راز دی هر څه چې ورته تاسو وایئ دغه خبره تاسو ما ته وکړئ او په دې په بدله کې چې تاسو څه غواړئ تاسو ته به میلاویږي، هر قسمه سهولت به تاسو ته میلاویږي، عیاشي او دولت مال پیسه دا به تاسو ته میلاویږي. دا په دې دوو کې ورته یو ووایي چې یاره دا راز چې ده دا ډېر غټ او قیمتي راز دی او زمونږ په تا باندې څه اعتماد یقین زمونږ په تا نشته او ځکه به د باندې نشي چې تا مونږ قید کړي مونږ یو قیدیان غوندې کړي. قیدي به په چا باندې اعتماد وکړي چې اوس مونږ تا قید کړی مونږ ستا قیدیان مونږ څنګه په تا اعتماد وکړو تا ته رسي د خپل زړه راز ووایو. نو دا راجا ورته وایي چې ولې زه تاسو نه خپل میلمانه جوړ کړم. دا قاسم بلخي ورته وایي چې او که نه چې ته زمونږ نه داسې یو قیمتي او د یو زړه راز زمونږ نه تپوس کې او یو مونږ ستا قیدیان څنګه مونږ تا ته ووایو زمونږ په تا باندې څه یقین دی او که ته فرض که ته مونږ میلمانه هم کړي نو مونږ به ستا نه چېرته لاړ شو. دا خو ستا هسې پړه کې یاره ده مونږ دا خو ګیر چاپېره ستا باچایي ده، ستا حکومت دی، ستا سپیان دي، ستا ملک دی، مونږ که ستا نه دې محل نه وځو خو به چېرته لاړ شو او تا په مونږ دونه ماحول سخت کړی او ګیر چاپېره د سپایانو درول دي او ته بیا وایې چې مونږ ته د زړه راز ووایه.
مهاراجا چې په اړه کې دا خبره پرېوته نو لږ لږ شک واغست چې دا خبره خو صحیح ده، دا خو ما قید کړي، زما قیدیان دي، اوس یې تپوس لکه د ملګرو کوم چې تاسو ما ته خپل زړه راز ووایه او دومره ډایرکټ تپوس کوم چې پرون مې راوستي دی او نن چې تپوس کوم. بس دې نظام اورزي ورته ویل چېرته موږ له څه وخت راکړه، موږ له لږ ټایم راکړه، مهلت راکړه او موږ سره لکه د میلمنو دغه وکړه. که فرض که موږ په اړه کې ستا اعتماد پرېوته او زموږ په تا باندې یقین جوړ شو چې او د دې سړي په موږ باندې اعتماد دی او زموږ په تا اعتماد جوړ شو چې یاره ته موږ ته څه نقصان نه راکوې، ولې چې فرض که موږ تا ته راز خپل ووایو ته موږ بیا قتل کړي، زموږ سټونه ووایې، د دې څه فایده شو؟ نو که زموږ د اعتماد جوړ شو، په تا یقین جوړ شو چې یاره ته موږ ته څه نقصان نه را رسوي او څه تکلیف موږ له نه راکړې، نو بس موږ به تا ته خپل زړه راز ووایو، بس همدلته به تا سره په دې ملک کې بیا پاتې کېږو، ګرځو راګو موږ اړو چېرته ځو نه. دې مهاراجا وایي چې ټیک ده، بس څو ورځې چې تاسو اوسېږئ ښه په عیش عشرت او په مزو باندې اوسېږئ چې څه قسمه خوراک تاسو ته میلاویږي او به تاسو ته میلاویږي، ښه مزې کوئ. او چې کله ستا سړه ومنله نو زه به ستاسو نه تپوس کوم، ما ته خپل راز په وایه. دې قاسم ورته وایي چې بلکل ټیک ده، خو زموږ خوراک چې کوم دی نو تا ته ښه پته ده چې مونږ په اړه کې شک یو، مونږ داسې د بل چا د لاس خوراک نشو کولی، د خپل مذهب د سړي د لاس خوراک کوو. نو هغه شته چې کوم مسلمان مونږ له خوراک پخ کړی ملازم نوکر و، مونږ له هم د هغه نوکر خیر د هغه نوکر چې د کار چې د هغه په لاس مونږ له خوراک هغه دې مونږ له پخوي هغه به راوړي. راجا اډر وکړو چې بس ټیک ده، دوی له چې کوم مسلمان هغه شته خوراک پخ کړی او راوړی او ماقه ملازم دی دله خو دوی له خوراک پخوي او راوړي دي وله او دوی چې څه نمونه سهولت غواړي او څه نمونه مزې غواړي هغه د دوی ته وي او دوی ته د ازادي او دوی په محل کې هم ښه په ازاده ګرځېدی راګرځي، دوی که چکر مکر له وځي نو هم د دوی ته دونه سختي دې ورته نه او بس دوی چې څنګه وي هغسې دې کېږي، صرف د دوی حفاظت یې کولی شي کېدی شي دغه پکار. نو مهاراجا لاړ قاسم بلخي او دوی له ښکلې ښکلې مزېدارې بېلې بېلې کمرې ورکړې، ښه کټونه بسترې هر څه پکې برابر، ښه نرم نرم او ښه زبردستې د محل کمرې وې، ښه هر قسمه سهولتونه پکې وو او په هغې کې دوی ایثار کړه او دوی ته وویل چې بس تاسو له ما مهلت درکړه. بل طرف ته د مهاراجا پسې هغه نور چې کوم تاسو ما یاد کړی چې یو څو ریاستونه ما یاد کړي چې لکه کالنجر شو، قنوج او دلي، ګوالیار وغیره، داسې یو څو ریاستونه نور هم د هغې راجاګان راټول شوي د دوی یو خپل میټینګ و چې په هغې کې دوی لګیا وو خبرې اترې کولې بیا او دا مهاراجا ورسره ناست دی، دوی خبرې کوي چې یاره څنګه موږ ته داسې ذلت امیز شکست وشو، داسې خطرناک شکست موږ ته وشو، آخر د دې وجه څه ده او په دې کې دوی بیا لګیا او د یو بل سره یې دا وعدې وکړې، د خپل مهاراجا سره هم دا خبره وکړه چې هېڅ خبره نه ده، زمونږ پوځونه تباه شو، هلته قتل کړی شو، ختم شو، مونږ په خپل دین باندې په خپل ملک باندې داسې نور هم ډېر شی پوځ قربانولی شو، خپل ځانونه پرې قربانولی شو، خپل اولاد پرې قربانولی شو، خو چې زمونږ ملک او زمونږ پوځ زمونږ ملک او زمونږ مذهب خور شي، زمونږ ملک غټ شي، دې لپاره موږ هر قسمه قرباني کولی شو. خو د دې دپاره نور هم په شدت سره په تیارۍ سره دا حمله پکار ده او دا تیاري پکار ده. او بل دا مهاراجا وایي چې یاره زه د سبکتګین طاقت هم کیدی شي، د هغه پوخ یقین هم کیدی شي، هر څه هم کیدی شي، خو زه حیران دا یم چې زمونږ د حملې هغو ته څنګه پته ولګېده، د وخت نه مخکې هغو ته پته څنګه ولګېده چې یاره دوی به راځي او دلته به حمله کوي. موږ لا د هغو ښار ته د هغو ځای ته رسېدلي هم نه، د ښار نه بهر هغو په موږ چاپې ووالي او په موږ یې حملې وکړې او زموږ پوځ چې کوم دی نو د حملې ځای ته د رسېدو نه مخکې اتي تر شو راغی. په دې کې بل مهاراجا وایي چې یاره مهاراجا بل راجا پکې وایي چې یاره راجا کیدی شي چې دغه څه جاسوسان ماسوسان دي دلته او د دغه جاسوسانو پته به لګول غواړي او تر څو چې دغه جاسوسان زموږ په لاس نه راغلي نو ډېره مشکله ده په دغه سلطنت باندې په دغه ملک باندې فتح موندل. نو دیو د یو بل سره دا ارادې وکړي او دیو دغه خو تاسو معلومول وي چې د دیو دغه اراده د دیو د مخکې نه دا یو پروګرام یو پلان چې دیو وایي چې موږ دا بهارت چې دی دا مها بهارت جوړو، غټ ملک ته جوړو او د خپل مذهب او خپل ملک خورو لګیا دی وسیقه او غټوي د دې دپاره او
د دې دپاره چې څه قرباني شو به مونږ کوو. نو دیو دغه په دوباره په دغه میټینګ کې دوباره دغه فیصلې جرګې ځان له وکړې او دوباره یې دا وویل چې موږ به دوباره حمله کوو او ښه شدید حمله به کوو، دا ځل به خپل د شکست بدله منو او دغه غزني به قبضه کوو. نو دیو دغه میټینګ کو، بل طرف ته د پنډتان چې کوم وو هغو په وړو غټو مندرونو کې څنګه چې زموږ د مسلمانانو په هر ښار کې په هر کلي کې په ځای دا وړوکي او غټ جوماتونه داسې د هغو په هر ځای کې مندرونه په دغه وړو غټو مندرونو کې د خلکو په زړونو کې دا خبره واچوله چې مسلمانان چې دا غټ ظالمان دي او بیخي لکه مثال کې نامناسبه لفظ دی زناور دي او رحم پکې اډوشتی نه او خاص کر هغه چې کوم دی نو درنده دي بیخي د پیغلو جنکو او د ښځو چې کوم دی نو دوی خو بیخي وږي دي او تاسو که د خپلو د ښځو او د جنکو حفاظت کول غواړئ او د خپلو کورونو حفاظت کول غواړئ، د خپل ملک او د ځان حفاظت کول غواړئ چې ستاسو نه څومره ستاسو نه مال دولت چانده کیدی شي نو هغه راجمع کوئ، هغه راوړئ ځکه چې مهاراجا چې لګیا دی نو هغه تیاري کوي او دوباره په مسلمانانو د حملې او د هغې نه مخکې چې دغه مسلمانان په موږ حمله وکړي چې موږ پرې حمله وکړو چې خپل حفاظت دې وکړو. نو دغه او بل دا خبره چې ستاسو چې کومې کم عمره جنکۍ دي، پیغلې جنکۍ دي ناواده کړي، دغه جنکۍ زیات نه زیات پوهېږئ به تاسو که نه، دغه جنکۍ زیات نه زیات مندرونو ته راولېږئ ولې چې د دې دعاګانې قبلېږي او دغه پاکې جنکۍ د دوی نه ګناه نه شي، غلطیانې دې نه شي، دغه پاکې جنکۍ او دغه مندرونو ته رالېږئ، د دوی دعاګانې قبلېږي، دوی به دعاګانې کوي، هغه پوجا موجا به کوي او عبادتونه به کوي. نو د راجا دپاره دا ټول دا دغه شروع دي د پنډتانو پکې خپل مالی او خپل جسماني تسکین د مهاراجا په نوم شروع کړه. په دې خبره به تاسو ډېر ښه پوه شئ. یو طرف ته خو به دی دیو مهاراجا دا خبرې به مخکې په دې قصه کې راشي د مهاراجا دپاره هم څه نه څه چنده راټولوي، خو بل طرف ته د خپل جیب دپاره او بل طرف ته د مهاراجا او د عبادت او د نوم دپاره دغه پیغلې راټولولو. په دې خبره تاسو ما پوه شوي. نو دغه شانتې یو ماحول دوی جوړ کړ او دومره دا خلک خپل ویرول چې یاره دا مسلمانان چې کوم دی نو دوی حمله کوي، سبکتګین به اوس حمله کوي او اوس به راځي او ستاسو کور او ستاسو ماشومانان د هېڅ په حفاظت کې نه دوی دومره دا خپل خلک ویرول چې هغه چې کوم غریبانان به لکه فرض کوي مزدورکار او غریبه کورنۍ چې د هغه په دیاړۍ په مزدورۍ باندې ګزاره کوي نو هغو هم فرض کوي چې د معمولي اجرت چې به کوم هغه به یې نیم کو، خپله د خېټې خوراک به یې کم کو او هغه پیسې چې کوم دی نو هغه به یې راوړې په مندر کې دغه پنډتان ته به یې حواله کړې چې یاره دا زموږ د طرفه د جنګ دپاره د مهاراجا لپاره چانده شوه. چې کوم مالداره خلک وو هغو د سرو زرو د جواهراتو دغه وخت د چې کوم کرنسي وه د پیسو د هر شي دا چندې ځای په ځای شروع و دا خلکو دا تیاریانې شروع کړې. نو دغه وه زموږ د سلطان محمود غزنوي د قصې او تاریخي اسلامي او زبردسته قصه د هغې دویم قسط ته انشاءالله روان قسط کې به دا ګورو چې یاره مهاراجا چې کوم دی جیپال دی په غزني باندې مخکې حمله کوي او که سبکتګین پې مخکې حمله کوي. سلطان محمود غزنوي چې کوم دی کله د ده چې کوم صحیح صلاحیتونه دی هغه به کله راښکاره کېږي او کله به هغه دغسې عظیم الشان حملې په هندوستان کوي، کله به راځي او د هغه نور داسې شیان د جاسوسانو د کردار نه به تاسو خبر شئ. دی خوا چې کوم نظام اوریزي دی قاسم بلخي دی دوی څنګه د دې مهاراجا نه ځان خلاصېږي دي که نه خلاصېږي ولې چې یاره راز خو د دوی سره څه راز نشته دا خو نظام اوریزي هسې د خبرو په هیر پیر کې دته یو خبره کړې د راجا په اړه کې شک ور اچولی نور داسې مختلف خبر نه به انشاءالله تاسو خبر شئ. پر روان قسط کې روان ویډیو کې انشاءالله او تر هغې پورې زموږ سره په انتظار کې اوسئ. انشاءالله روژه ده د خپل چم ګاونډ خیال وساتئ او ډېر ښه عبادت وکړئ، د کنځل ویلو او د غلطو کارونو نه ځان وساتئ، ډېر عبادت وکړئ، ډېر سبقونه ووایئ، لمونځونه وکړئ، نفلونه وکړئ. ښکلې مبارکه میاشت ده او خوش قسمته یو چې الله موږ له راکړې ده او انشاءالله امید دی چې را روان د بل کال د رمضان میاشت به هم زموږ په نصیب کې راځي او الله دې موږ ته دا رمضان د ډېرو عبادتونو سره او د ډېرو خوشحالو او د سکون سره تېره کړي انشاءالله. را روان قسط سره زه به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هېڅ چېرته مه ځئ، ښه ده او باد اوسئ. د الله په امان.